عزیزانو د تیرو 9 میاشتو راهیسې دا پر لټ ناست دی. دلته ډېر مجلسونه وسوله، ډېرې خبرې وسولې او داسې یوه خبره نه ده پاته سوې چې په دې 9 میاشتو کې نه ده سوې. مجلسونه ډېر وسوله، خو بیا هم موږ به د خپل مجلسونه، خپل بغارې، خپل فریاد، خپل ستونزې هر وخت بیانوو. دا د یوې ورځې کار نه دی عزیزانو. لکه قرآن عظیم شان د دې معنا دا ده ویونکی، بار بار ویونکی. لکه موږ چې قرآن عظیم شان بار بار وایو، بار بار یې تلاوت کوو، د هغه رقم د قام او د وطن خبره، د قام او د وطن مجلس دا به موږ بار بار کوو، پر هر فورم باندې به کوو. د اسمبلۍ سره ونیسئ د زنده‌باد مرده‌باد او داسې فورم به نه ایسي، هلته به موږ خپل مجلسونه کوو. عزیزانو بله خبره دا ده د کوم د قام او د وطن غیرتي ولس، د قام او د وطن ژوندی ولس، هغه دغه دې په دا مجلس کې ناست دی، بل څوک نشته عزیزانو. یو هغه خلک دي، دا رقم ډېر انسانان دي چې هغه کور ته ناست دي، صرف او صرف غم یې دا دی چې زه به د بندې وځمه، د خپلو بچیانو دپاره به یو 15 روپۍ ګټم. نور دی نه د وطن غم خوري، نه د قام غم خوري، نه د قام او د وطن په ستونو کې دلچسپي لري او نه د دې باره کې یو سوچ وي. دا هغه خلک دي چې موږ کورني انسانان ورته وایو. او بله خواته هغه خلک دي چې دا اوس د 9 میاشتو ناست دي. دا خلک بچیان لري، دا خلک کورونه لري، خو بیا هم دوی د قام او د وطن په ستونزو کې دا د ناست دي و دښمن ته نیغ په نیغ دوی مقابله ورسره کوي، دوی او په مبارزه کې ورسره ناست دي. عزیزانو بله خبره دا ده، موږ به دا وجه معلوموو چې دا څه وجه ده د 9 میاشتو څخه دا پر لټ ناست دی، دا غیر مسلح، دا پر امنه عوام ناست دی او سرکار یې هېڅ غم نه خوري. عزیزانو د دې وجه دا ده لکه څنګه چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د 80 کالو څخه دا نارې او بغارې وي، د دا رهبري دا بغارې وي چې د دې ملک ټوله پالیسیانې، د دې ملک ټولې سیاسي فیصلې دا د پارلیمنټ په جای په اسلام آباد کې په نورو ځایو کې کېږي. که ستا خارجه پالیسي، که ستا داخله پالیسي، که ستا د معیشت د تجارت فیصلې، که ستا د بارډر فیصلې، دا ټوله د پارلیمنټ په غیره په نورو ځایو کې کېږي. د دې وجه دا ده چې دلته پر موږ باندې امرانه، استعماري او د فوجي ډیکټیټر کومې پالیسیانې دي، کومې فیصلې دي، دا پر موږ مسلطه دي. عزیزانو که نن پارلیمنټ آزاد ولی، که نن په پارلیمنټ کې د عوام په رایه او د عوام په خوښه نمایندګان ناست ولی، نن به دا کیسې نه ولی. دا قصدن عزیزانو نه پارلیمنټ یې لکوي، نه جمهوري سیاسي پارټیان یې لکوي، نه د عوامي رایې لکوي، نه د عوام په خوښه حکومت یې لکوي، نه داسې جمهوري او مقبوله فیصلې پرېږدي چې هغه د قام او د وطن په ګټه وي. دا په یو سازش، په پلانینګ سره دا رقم فیصلې کېږي. عزیزانو نو به د دې فیصلو په خلاف موږ خپل صفونه سموو، موږ به خپل په عزم، په برداشت او په ډېر منظمه توګه خپل ملي اهداف ته ځان رسوو. بله خبره دا ده عزیزانو د پاسپورټ. پاسپورټ دا ساده خبره ده، دا داسې پیچیده مجلس نه دی چې په دې سرکار، په دې حکومت سر نه خلاصېږي چې موږ به دا څنګه حل کړو. 130 کاله پر دې بارډر باندې زموږ قبایل ازادانه نقل و عمل روان وو، په ازادانه توګه دوی تله او راتله خپل تجارت یې کوي. د انګریز په دور کې او په نورو دور کې هېڅ چا دا نه ده ثابته کړې چې دا کوم غریبان دا 10 زره کسان ناست ځي او راځي خپله مزدوري کوي، د دې یو سیاسي اجنډا ده، یا دا په دهشتګردي کې ملوثه دي، یا دا په نور غیر قانوني کارو کې ملوثه دي. نو ځکه موږ دا فیصله په مسله ده. دا یو څوک دې ثابتوئ چې دا خلک دې بله اجنډا لري، ما سوای د دې چې دا خپل ساه راوځي د خپل د بچیانو د 2 وختو ډوډۍ او د روزګار دپاره دې بارډر ته ځي او راځي. عزیزانو بیا دا بارډر، دا خبره موږ بار بار کوو چې دا بارډر، دا د چمن بارډر تقریبا 10 ارب روپۍ سالانه و سرکار ته ټیکس جمع کوي.
یوه خواته موږ ته د 10 ارب روپۍ ټیکس جمع کوو، بله خواته موږ دا غریبان دا در په دره د قړیان دا غیر سیاسي ایجنډا لرونکي دا خپل روزګار کوي او تا د روزګار دروازې پر باندې کړي دي. عزیزانو بل ظلم دا دی چې دا بارډر په دې موږ سره خلاصوو، دا فطري بارډر دی، دا د پیړۍ پیړۍ راهیسې پر دا کندهار پر کاټو پر دې کاروبار شروع ولو. که موږ تاریخ راواخلو د مغولو په دور کې پر دې کندهار باندې د مغولو او د ایرانیانو د قبضې دپاره 3-4 جنګونه وسوي دي تاریخي، په دا وجه باندې چې دا یو تجارتي ځای دی، هر چا کوشش دا و زه پر دې باندې قبضه واخلمه نو زما تجارت فعال وي. نو دا یو فکري لار ده، دا در کابله در وست ایشیا در نور ملکو در نورو لارو ډېره اسانه او ډېره مختصره لار ده. تا بله خواته ظلم دا روان کړی دی، بادیني بارډر دې خلاص کړی دی چې هغه غیر رسمي دی، د ماشکیل د نورو چفتان بارډران یې خلاص کړي دي چې هغه غیر فطري دی، د هغه هېڅ څوک نه جوړېږي. لیکن دا فطري بارډر په پیړۍ پیړۍ دا روان دی، تا به بندیانې پر لګولي. عزیزانو موږ دا غوښتنه کوو د سرکار څخه چې دوی فوري طور دا پاسپورټ دا سیستم ختم کړي، هغه د 130 کاله زوړ سیستم رایجه کړي. بله خواته عزیزان آخري خبره کومه، وخت ناوخته دی زموږ د قام او د وطن کم بندیان چې دي دا ناستې د سوچ پوسه ریمانډ په ریمانډ ورکوي. عزیزانو په دې خبره به سر خلاصوو. دوی د دهشتګردۍ دفعې پر غوث الله او پر صدر صادق او پر نورو ملګرو لګولي دي. دهشتګردي وایي ورڅخه. عزیزانو